رهبر هغه فاتح مدني ټولې نړۍ ته یې ښکلا راوستل کله چې راغله پر جهان هاشمي وتور شپو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو ته د ثبات، د استقامت او د پایداري یوه بیلګه وړاندې شوه. په نننۍ خپرونه کې غواړم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جلیل القدر ملګري حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه پایداري او ثبات تاسو ته وړاندې کوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه له یو شمیر صحابه و کرامو سره د هغه کافر قوم د دعوت لپاره چې هغوی مسلمانانو ته د امن ژمنه ورکړې وه د هغوی سیمې ته واستوه، مګر هغوی خیانتکارو کافرانو د خبیب ملګري په شهادت ورسول او هغه یې د بندي په توګه مکې مکرمې ته بوته او د قریشو په مشرکانو یې خرڅ که، څو هغوی د هغو کسانو په بدل کې چې په بدر کې خبیب وژلي ول حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ووژني. په تیرېدلو د وخت سره حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې تنعیم ته بوته او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې د خرما د ونې پر تنه باندې ټینګ وتړه. ابو سفیان چې په هغه مهال کې د مشرکانو مشر و، ټولو خلکو ته امر وکړ چې خبیب د وژل کېدو ځایونو ته زیان ونه رسوي، یعنی د هغه د بدن هغه برخې مه وهئ چې زر خپله سا له لاسه ورکي، بلکې د هغه لاس او پښې ووهئ څو په کړاو او زر سره هغه له پښو وغورځوئ. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، څومره زړه بدوونکې صحنه ده. آیا تاسو به هیڅ کله دغسې ځای کې گیر نشئ؟ نو ولې د هغه شي ترسره کولو ته حاضر نه یئ چې آسانه دی؟ تاسو او الله مو د خبیب رضی الله تعالی عنه په څیر په میړانه او ټینګه پر خپلو عقایدو ثابت قدمه اوسئ او اسلام له زړه څخه خپل سم کردار سره نورو ته وړاندې کړئ. په دقت سره پاتې واقعې ته غوږ ونیسئ. هلته زیاتو کافرانو شتون درلود او هر یو په نیزه او غشي سره د خبیب لاس، پښه او نور اندامونه وهل. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه خپل مبارک سر پورته نیولی و او له هغه څخه هیڅ نالښت او غږ نه اوریدل کېده. هغه د غره په څیر پر خپله عقیده او دین ټینګ ولاړ و. هو درنو اوریدونکو، د الله د دین په لاره کې پایداري دغه ډول وي. کله چې شیطان غواړي په غلطو فکرونو سره تا له لارې وباسي، هغه ته هیڅ پام مه کوه او خپل مورال د هغه د دسیسو په مقابله کې پیاوړی که. شعور او شوق باید تل په خپل وجود کې پیاوړی کړي او اجازه ورنه کړي چې شیطان تا خپل هدف ته له رسېدو څخه پاتې راولي. مخکې د دې چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ووژني، ابو سفیان حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته ورځي او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته وایي ای خبیبه،
تا ته ستا په پروردګار قسم درکوم آیا دا خوښ ګڼې چې اوس ستا پر ځای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای او ته د خپلې کورنۍ په منځ کې په خوند او خندا مشغول وای. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په ځواب کې وفرمیل په الله سوګند نه، هیڅکله نه خوښوم چې زه په خپلې کورنۍ کې آرامه ژوند وکړم مګر د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په بدن کې اغزی لاړ شي، نو څرنګه دا خوښوم چې هغه زما پر ځای وای. زه دا نه خوښوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پښه کې د یو اغزی لاړ شي. دا به څنګه خوښ کړم چې زه د آرامه په خپل کور کې وای او زما پر ځای د دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای. ابو سفیان چې کله د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د خولې نه دا خبرې واورېدلې ډیر سخت نارامه شو، له خپلې خبرې څخه ډیر پښیمانه شو او ویل هیڅوک مې لیدلی نه دي چې بل څوک داسې خوښ ولري لکه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري چې محمد رسول الله خوښ لري او هغه ورته ګران دی. څوک مې داسې نه دي لیدلی. وګورئ درنو اوریدونکو، آیا تاسو ته خپل پیغمبر محمد رسول الله دومره ګران دی لکه څنګه چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته ګران؟ آیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبیب په څیر مینه لرئ؟ وګورئ چې څرنګه د عمر په هغو حساسو شیبو او پای کې خبیب رضی الله تعالی عنه خپل محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه په ډاګه که او ابو سفیان چې په هغه مهال کې د دین دښمن و د هغې مینې په حقانیت ګواهي ورکړې ده. ابو سفیان بیا له خبیب څخه وپوښتل آیا له مرګ څخه مخکې څه شی غواړي؟ آیا کومه پوښتنه لرئ؟ حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وویل هو غواړم 2 رکعته لمونځ وکړم. ابو سفیان وویل سمه ده، تا د 2 رکعته لمونځ کولو لپاره آزاد پریږدو. په دې ډول خبیب رضی الله تعالی عنه لومړنی کس و چې له مرګ څخه مخکې د 2 رکعته لمونځ د کولو نیک سنت رامنځته کړ. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په بیړې سره لمونځ پای ته ورسوه او بیا یې وفرمیل په الله قسم که دا خبره نه وای چې تاسو به ویلې چې خبیب له مرګ څخه وویرید او لمونځ یې اوږد که هغه 2 رکعته لمونځ به ډېر اوږده و، خو که ما اوږد کړي وای نو تاسو به ویلې چې خبیب له مرګ څخه وویریده. او حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د خپل عمر په آخري شیبو کې دا بیتونه وایي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال الشلو ممزعي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې د مسلمانی په حال کې ما وژني نور ما ته مهمه نه ده چې د الله په لاره کې زما اړخ په کمې خوا وي، د قبلې خواته اوسم یا د قبلې مخالف لورې ته، خو چې د الله رب العزت په لاره کې وژل کیږم دا ما لپاره ویاړ دی، دا ما لپاره ارزښت نه لري چې مخ مې کم طرف ته دی. هغه فرمایي چې د الله رب العزت د قدرت په لاس کې دي، که وغواړي زما ټوټه ټوټه اندامونه مبارک ګرځولی شي بیا یې جوړولی شي. هو درنو اوریدونکو، مهمه دا ده چې مسلمان مړ شي، نور په اصل کې څرنګه مړه کیدل ارزښت نه لري، همدا چې د الله رب العزت په لاره کې مړ شي الله رب العزت خپله کولی شي ټوټه ټوټه شوی بدن مبارک وګرځوي او هغه له لومړۍ ورځې څخه په غوره ډول بیرته جوړ کړي. ای خبیبه، الله رب العزت دې له تا څخه راضي وي او ستا مبارک بدن او پاک روح دې د خپلې پراخې مهرباني تر څنګ ونیسي چې څرنګه دې د الله رب العزت د دین په لاره کې پایداري وکړه او دومره دې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه څرګنده کړه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د دغو زړه وړونکو بیتونو له ویلو وروسته د هغو کسانو په حق کې چې هغه یې په ناحقه دغسې ټوک ټوک کړی و داسې دعا وکړه: ای پروردګاره هغوی خواره کړه،
ای پروردګاره هغوی یو یو په بیل بیل ډول له پښو وغورځوه. ای پروردګاره هیڅ یو یې ژوندی مه پاتې کوه. کله چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا دعاګانې وکړي، مشرکان د هغه له دعا څخه دومره وویرېدل چې ځانونه یې پر ځمکه وغورځول او خپل غوږونه یې ونیول څو هغه دعاګانې وانوري چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه یې کوي. او الله رب العزت د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه دا دعاګانې قبولې کړي. الله هغوی ټول نیست و نابود کړه. د مشرکانو راسته عقلونه او لرزېدلي او ویرېدلي زړونه وګورئ چې څرنګه خپل سرونه له ویرې پر ځمکه کیښودل او خپل غوږونه یې په لاسو سره ونیول. حال دا چې خبیب رضی الله تعالی عنه سرلوړی او لوړ په خپلو پښو ولاړ او د ایمان او د ټینګښت یو ذره یې کمه شوې نه وه. هغه خپل استقامت او پایداري له لاسه نه ورکوله. نو درنو اوریدونکو، دغسې سختي او دغسې امتحان او ازموینه زموږ او ستاسو په لاره کې نشته، مګر په موږ لازمه ده چې په خپلو زړونو کې یوه مهمه مسئله تثبیت کړو. هغه دا ده چې اسلام ډیر زیات ارزښتمند دین دی او د دغسې میړنو په کوشش او مجاهدې سره موږ ته رارسېدلی دی. نو زموږ دنده ده چې د هغه په لاره کې د ځان او مال له قرباني څخه دریغ ونه کړو، په خپلو عقایدو ټینګ او نور هم هغه ته راوبلو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په خپل عقیده باندې په خپل اسلام باندې پایداري وروښودله. الله رب العزت هغه ته عزت د دنیا او د آخرت ور په برخه که. ځینې محدثین لیکي چې مشرکینو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته وویلې ای خبیبه، ستا د ژوند آخري شیبې دي، کم ارمان په زړه لرې هغه ارمان دې ووایه. هغه د ارمان نه لري چې د مرګه دې زه خلاص شم، یا کومه دنیوي ارمان وي چې هغوی ته یې وړاندې کړي، بلکې دا وایي زما یوازینی ارمان دا دی چې چا زما سلام محمد رسول الله ته رسولی وی، ځکه هر طرف ته چې ګورم ټول مشرکین دي، مسلمانان څوک نشته چې زما سلام محمد رسول الله ته ورسوي. محمد رسول الله په مدینې منوره کې، خبیب په مکې مکرمه کې، جبرائیل علیه الصلاة والسلام د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه السلام محمد رسول الله ته په مدینې منوره کې وروړي او هلته رسول الله وایي علیکم السلام یا خبیب د سترګو نه اوښکې تویږي او خپلو صحابو ته وایي چې د خپل ملګري په حق کې دعا وکړئ چې په سخت حالت کې دی. نو الله رب العزت دې موږ ته هم په خپل دین باندې په خپل عقیده باندې ثبات او استقامت نصیب کړي چې دا د اسلام او د مسلماني تقاضا ده. نور به واورو درنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. کله چې راغی پر جهان هاشمي و تورو شپو ته یې رڼا راوستل، هغه رهبر درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درېیمه بیلګه د یوې میړنۍ ښځې پایداري او استقامت دی. د الله رب العزت د دین په لاره کې د پایداري بله نمونه هغه مؤمنه ښځه ده چې د فرعون د لور د سینګارونې کار یې په غاړه و. هغې په الله رب العزت باندې ایمان راوړی و او د حضرت موسی علیه السلام رسالت یې منلی و. هغې ښځې د خپلو څلورو بچیانو د ژوند د بسا کولو لپاره مجبوره وه چې د فرعون د لور د سینګارونې کار قبول کړي. له دې مخکې خپل ایمان له فرعونیانو څخه پټ ساته، مګر کله چې ایمان د چا په زړه کې ځای ونیسي، له مجبوري د هغه اغیز په غړو او اندامونو کې څرګندیږي. یوه ورځ د فرعون د لور د سر د ویښتانو په ږمنځولو کې بوخته وه.
چې ناګهانه یې ګومنځه له لاسه پرېوتله او د بسم الله په ویلو سره یې هغه ګومنځه له ځمکې راپورته کړه. کله چې هغې سینګاروونکې ښځې هغه سپېڅلې کلمه په ژبه وویلې د فرعون لور وپوښتل ستا مخه زما پلار دی؟ هغې ښځې ځواب ورکړه نه بلکې الله زما او ستا د پلار پروردګار دی. د نجلۍ وویل خپل پلار له دغې مسئلې څخه خبره وم. سینګاروونکې په ټینګه بیا وویل یوازې الله زما ستا او ستا د پلار پروردګار دی. سبحان الله. هغه ساده ښځه چې کار د فرعون په کور کې دی د غره په څیر په خپلو دیني عقایدو کې ثابت قدمه ده. د فرعون لور سینګاروونکې ښځه خپل پلار ته وروسته او خپل پلار ته یې کیسه وکړه. فرعون دې ښځې ته وویل ای ښځې آیا ته له ما پرته بل پروردګار لرې؟ دې ښځې ورته ویلې هو زما او ستا پروردګار یوازې الله دی. فرعون د دې لپاره چې هغه ښځه له خپلې عقیدې څخه واړوي په پوښتنو پیل وکړه او ویل آیا ته اولاد هم لرې؟ ویل هو 4 بچیان لرم او په هغوی کې یو ماشوم دی چې هغه تی خورونکی دی شودې خوري. فرعون امر وکړه چې د دې ښځې بچیان راولئ. کله چې فرعونیانو د هغې ښځې بچیان راوستل بیا فرعون وپوښتل آیا له ما پرته بل پروردګار لرې؟ ښځې بیا وویل زما او ستا پروردګار یوازې الله دی. فرعون وویلې یو مسي دیګی راوړئ او په هغه کې غوړي ګرم کړئ. فرعون له هغې ښځې څخه لومړنی زوی واخیست او د هغه له مور څخه یې وپوښتل آیا له ما څخه پرته بل پروردګار لرې؟ ښځې په ټینګه هغه ماغه ځواب ورته تکرار که. فرعون په پوره بېرحمي سره هلک اور ته وغورځوه. د هلک د چیغو او په اور کې د هغه د سوځېدو غږ اوریدل کېده. فرعون بیا خپله پوښتنه تکرار کړه او میړنۍ ښځې هماغه ځواب ورته وړاندې کړ. فرعون د هغې دویم زوی په اور کې واچوه او بیا د هغې دریم زوی میړنۍ ښځې برعکس د دې چې د زړه ټوټې په اور کې سوځېدلې وې په خپله عقیده ثابت قدمه وه. وګورئ درنو اوریدونکو پایداري ننداره کړئ. د الله رب العزت شکر دی چې زموږ بچیان جوړ دي او په خوښي او مستی سره ژوند کوو. لږ تر لږه باید دغه احساس ولرو چې د الله رب العزت د دین په وړاندې مسئول یو. څه چې له ما او ستاسو څخه غوښتل شوي دي د الله د دین په ملاتړ کې یوازې ټینګښت او ثابت قدمي ده. نو راځئ څو ثابت قدمه اوسو. اوس د هغې موحدې ښځې پاتې ناراموونکې مګر عبرتناکه کیسه واورئ. د 4م بچي وار را ورسېده. دا هغه بچی دی چې د خپل مور شیدې خوري د مور په غیږ کې دی. فرعون غوښتل چې د دغه ماشوم په واسطه د هغه مور له حقیقي ایمان څخه راواړوي. د مور زړه چې څو شیبې مخکې د خپل زړه 3 ټوټې له لاسه ورکړې وې په شدت سره په لرزېدو شه او چیغه یې وکړه نه هغه داسې ماشوم دی چې هغه تی خوري هغه شودې خوري دا مه سوځوئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانو وی فرمایل چې دغه تیخور ماشوم د عیسی په څیر په زانګو کې په خبرو راغی او خپلې مور ته یې وویل مورجانې ټینګه او ثابت قدمه اوسه ته پر حق یې مه په شا کیږه. فرعونیانو ماشوم راپورته که او اور ته یې وغورځوه. فرعون یو ځل بیا هغې ښځې ته وویل آیا له ما پرته بل پروردګار لرې؟ هغې ښځې یو ځل بیا هماغه ځواب ورکه زما او ستا رب هماغه الله دی بل رب نشته. په دې ځل فرعون امر وکړه څو هغه هماغه تنور ته وروغورځوي چې بچیان یې ورته په هغه کې اچولي وه. هغه ظالمانه امر ترسره شو مګر د هغې ښځې قیصه په هماغه ځای پای ته ونه رسېده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایلی دي کله چې له حضرت جبرائیل علیه السلام سره یو ځای د معراج په سفر کې آسمانونو ته ولاړم نو هغه ته مې ویلې ای جبرائیله دغه سپېڅلی او خوندور بوی چې آسمانونه نیولی دي د څه بوی دی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمیل هغه نه پیژنې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ما ځواب ورکه نه
جبرائیل علیه السلام وفرمایل دغه بوی د فرعون د لور د سینګارونکي ښځې او د هغې د بچیانو د وجود بوی دی چې د ټول آسمان فضا یې خوشبویي نیولې ده. ګورې درنو اوریدونکو، زرګونه کاله وروسته د هغې ښځې او د هغې د بچیانو د روح خوندور بوی آسمانونه نیولي دي. نو ای مسلمان وروره او مسلمانې خورې، په خپل دین ثابت قدمه اوسه او هر وخت د دین تبلیغ سره یوازې په وینا نه بلکې په نیک عمل سره د اسلام ملاتړ وکړه څو انشاء الله دغسې مقام ترلاسه کړي. په موږ او تاسو باندې خو دا مشکلات اوسه نه دي راغلي، دا ستونزې را باندې راغلي نه دي، خپله په دین باندې عمل نه کوو. د الله رب العزت اوامر او د الله رب العزت احکام نه عملي کوو. دا خو لا پرېږده چې داسې ستونزې په موږ او تاسو باندې راشي او د هغه په وړاندې موږ او تاسو ثبات، پایداري او استقامت وروښیي. نو درنو اوریدونکو، د مرګ تر وخته پورې تاسو په خپل دین باندې ټینګ اوسئ. ستاسو دین ستاسو غوښه ده، ستاسو دین ستاسو وینه ده، ستاسو دین ستاسو ټول وجود دی. نو په هغه باندې ثابت قدمي او پایداري وروښیئ. د کفر او د انسانیت او د اسلامیت دښمنانو په فاسدو سیاستونو او فاسدو جالونو کې مه پرېوځئ چې د اسلام دین پرېږدئ. د هغه شی دی چې موږ هغه ته اړ یو، نو د مرګ تر وخته به په ګران اسلام د هغه په تبلیغ او بلنه ټینګ اوسو او په نورو دینونو باندې د اسلام د لوړتیا او برتري او د هغه د بري په لاره کې هڅه او کوشش کوو تر هغه وخته چې الله رب العزت ووینو هغه له موږ څخه خوشحاله وي او د جنت په باغونو کې همیشنۍ نیکمرغي او هوساینه ومومو. نو ای پروردګاره، موږ د خپل جنت له وارثانو څخه وګرځوه. ای زموږ پروردګاره، موږ ته په اسلام دین او د هغه د ټینګولو پایداري او استقامت را په برخه کړه تر هغې ورځې پورې څو له تا سره لیدل کوو. ای د زړونو بدلونکیه ربه، زموږ زړونه په خپل دین او ستا پر بندګي ثابت کړه. ای د مهربانانو ډیر مهربانه، زموږ زړونه په خپله او د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مینه کې ثابت کړه او د خپل دین په لاره کې موږ ته د عمل توفیق راکړه. نو درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. وتورش بو تيرا